السلام علیکم ګرانو کتونکو د سپیشل رمضان ترانسمیشن مرحبا رمضان سره ستاسو په خدمت کې د خیبر میډل ایسټ دوبۍ سنټر نه یو ځل بیا حاضر یو هر رمضان کې زمونږ دا سپیشل ترانسمیشن ماښام د 4:30 نه تر 6:30 پورې ستاسو په خدمت کې دوبۍ سنټر نه وړاندې کوو مختلفو ورځو باندې زمونږ همکاران تاسو ګورئ چې هغه ورځ په ورځ نن پکې چې کوم دی نو زمونږ دا ورځ ده موږ سره په خپل پروګرام کې د رمضان حوالې سره خبرې کوو کوشش وي زمونږ چې د مسافرو سره خبرې وکولې چې خیبر میډل ایسټ شامله د مسافرو ده او دغه مسافرو ته زمونږ د پروګرامونو په لارې باندې زمونږ د سپیشل رمضان ترانسمیشن په لارې باندې د مرحبا رمضان پروګرام په لارې باندې زمونږ کوشش وي چې تاسو ته هغه مثبت پیغام څه ښه خبره ښه پیغام هغه در ورسوو زمونږ د ټلیفون شمیره هم تاسو زمونږ په سکرین باندې ګورئ نو یقینا چې دلته کې نن 9مه روژه ده او په وطن کې 8مه ده نو دا پوره چې کومې روژې دي دا به مخې تېرېږي خو په روژه کې چې کوم ضرورتمند خلک دی کوم نیډي خلک دی په خپل رشته دارانو کې په چمګاوڼ کې په چاپیرچل کې نو پکار دا ده چې مونږ د خپلې روژه ماتي او د خپل پېشمني د انتظام سره سره او د خپلو بچو د اختر د ضرورتونو پوره کولو سره سره دغه په خپل چاپیرچل کې په چمګاوڼ کې په خپله محله کې دغه ضرورتمندو خلکو هم ځان سره خیال وساتو او دا روژه چې کوم ده ویل کېږي چې لکه د ثواب د لوټ میاشت ده داسې پکې ثوابونه میلاویږي نو یقینا چې تاسو به خپل عبادات او خپلې روژې خپل منځونه خپلې تراویح هغه هر څه به پوره کوئ او دغې سره سره به خیال هم ساتئ زموږ پروګرام کې هم د ټلیفون شمیره به ګورئ نو کال به کوئ د خپل د مسافرۍ روژې چې کوم دی هغه څنګه دي پرون د زنانو حوالې سره که موږ ووایو په روژه کې د زنانو هم ډېرې زیاتې ذمهوارۍ او ډېرې زیاتې سختۍ که موږ ګورو زموږ په معاشره کې اکثر چې کوم میل دي کوم نارینه دي نو هغه ځي یو جاب کوي یو نوکري کوي او واپس راځي خو نور د کور د ماشومانو د سکول د تیارې د کچن د کور صفایي او ډېر زیات کار چې کوم دی نو هغه زموږ د زنانو په لاس کې وي نو پرون په 8 مارچ باندې د زنانو نړیواله ورځ چې کوم ده هغه منځله کېده نو هغه ورځ پرون تېره شوې ده خو موږ بیا هم د روژې په دې میاشت کې دغه خپلو زنانو ته چې کوم دی تاسو پکار دي چې دا اپریشیټ شي نو کتونکو دا د روژې میاشت کې د زنانو سره چې کوم دی نو هم هیلپ پکار دی یوازې د هغوی ذمهواري نه ده چې دا بچي به هم تیاروي سکول لپاره او د کچن به هم ټولې ذمهوارۍ کوي ورسره به روژه به هم نیسي او دغه عبادتونه به هم کوي نو پکار دا ده چې زمونږ کوم زمونږ بچي دي یا زمونږ کوم نارینه دي ځوانان دي بالکان دي جینکۍ دي نو پکار دا دي چې هغوی د خپل میندو سره خویندو سره پوره کنټریبیوټ کړي او دغه چې کوم تکلیف دی یا دغه کوم محنت دی چې د هغوی سره یو ځای چې کوم دی وکړي کتونکو مونږ پوره میاشت کې زمونږ ترانسمیشن کې زمونږ مرحبا رمضان کې مونږ سره په متحده عرب امارات کې میش تکړه مسافر سپیڅلي مسافر نوموړي مسافر هغه هم زمونږ د پروګرام برخه وي نو موږ سره نن ډېر دوه سیزن مسافر زمونږ ډېر ښکلي ملګري هغوی موږ سره ناست دي هرکلی وایو بغزمین پروګرام د مرحبا رمضان څنګه یې په خیر علي ته وایو ډېره مهرباني الله مرشه خیر دی تاسو ښه که نه ډېره مهرباني ډېره مننه محترم شاه صاحب هم دلته کې د ډېر مودې نه چې کوم دی مسافر دی تاسو ته هم جي په پروګرام کې ډېره مننه جي قدرمن شئ او الله دې کړي ستاسو دا چینل هم دغه شانتې چې د پښتنو دا خدمت خپل جاري وساتي مننه جي پروګرام دی جي مرحبا رمضان مونږ خو په خبره کوله اکثر دلته کې د روژې د حالاتو سره مونږ کوو چې دلته کې ارزاني راځي آفرز لګي مختلفو په وطن کې اکثر ګراني راځي په روژه کې خو د زنانو نړیواله ورځ تېره شوې ده پرون که نه نو دا نن دلته کې زمونږ روژه هم چې ده نو د وطن نه یو ورځ مخکې ده نو اکثر که مونږ وګورو د زنانه ډېر چې کوم دی نو محنت کوي او ډېر ټول ذمهواري چې کوم د کچن او د ماشومانو د سکول د لیږلو او د صفایۍ دا په هغه باندې یو نارینه صرف سنګل کار کوي یو ډیوټي کوي بیا وایي روژه ده تنګوئ ما څنګه ګورئ د زنانو د دغه ته کار ته جی جمیل بھائی ډېره مننه ډېر ښه خبره ده موږ که وګورو چې زموږ د بدبختۍ نه پرې زموږ په معاشره کې څه نه څه کمزورۍ شته یا د باقي دنیا نه هغه په تګ کې یا وروستو یو یا مونږ چې ورته ویلو چې خامیانې نو هغې کې یو دا ده چې لکه زموږ په دې معاشره کې د نارینه د غالبتوب یا میل ډامیننسي حالانکې
تاسو قرآن کې وګورئ الله پاک فرمایي چې ما تاسو د مور او د پلار یعنې د مور د ذکر پکې همیشه مخکې راځي که نه چې ما تاسو چې دی نو د میل او د فیمیل نه پیدا کړي نو د الله هغه تخلیق چې دی نو هغه هم بغیر د مور نه چې دی نو لکه ټیک ته چې آدم علیه السلام یو ایکسپشنل کیس زموږ سره دی او دغه شان د عیسی علیه السلام خو دغه خو د الله پاک هغه خپل په هغې کې به خپل څه حکمت و خو باقي چې کم اصول دي نو هغې سره خو مور او پلار خامخا لازم دي نو دا دنیا چې آباده ده نو دا په نارینه او په زنانو دواړو باندې یو شان آباده ده او بیا چې کوم حقوق دي نو هغه تقریبا به حیثیت مسلمان به حیثیت انسان هغه دواړو ته یو شان حاصل دي او د بدمرغۍ نه زمونږ مسله دا ده چې موږ وایو چې دا نارینه هر څیز لکه په خپل معاشره کې وګورې نو ایون هغه مور پلار وایي دا رور دی مه پاسوه دی به ودی او دا خور یې پاسوه چې دا کارونه وکړي ټیک شو او مشرې خور ته به وایي کشر رور له پالش وکړه کشر رور له کپړې ایسري کړه مطلب دا ده چې د هغې بچپن نه هغه څیز داسې رواني چې د دې رور چې دی نو ډامیننسي او خور چې دی نو دا مغلوبه پاتې کېږي زموږ یو ډېر ستر رهود باچا رحمت الله علیه هغه به یو خبره کوله چې که ته غواړې چې یاره ته د یو معاشرې تهذیب او تمدن او د هغې هغه چې دا څومره سیولایز ده وګورې نو هغه وګوره چې هغه د خپلو ښځو سره څنګه ټریټمنټ کوي نو موږ چې په دې کوم وطن کې اوسو دا وطن د زنانو په لحاظ سره زه هم دا په دنیا کې یو د دې نه بهترین مثال نشته دی که تاسو ډپارټمنټس ته لاړ شئ هر ډپارټمنټ ته هلته کې هیډ چې دی هغه زنانه وي که تاسو هیلث سیکټر ته لاړ شئ که بلدیو ته لاړ شئ که ایرپورټونو ته لاړ شئ فرنٹ ډیسک نه والا او تر ایڈمنسټریشن پورې تمام د دوی سره دوی چېرته کې دا نه فیل کوي چې زه د نارینهو په منځ کې ناسته یم حالانکې په خپل بلکل په پرده کې کوم چې اسلامي پرده ده په هغې کې خپل ابایه خپل هر څه برابر وي هغه دا فیل کوي نه چې زه د زنانو په مخ کې روان یم ځکه چې د دې د کور نه تربیت داسې شوی چې دې کې د رور او په خور کې فرق نه وي نو هغه په کور کې هغه فرق نه لیدلی په سکول کې هغه ډسکریمینیشن نه لیدلی موږ لاړ شو دا د جینکو سیټ دی دا د هلکانو سیټ دی یو بل مثال زموږ په دې کورونو کې دی مشره خور به چېرته کې د ماما کره ترور کره ځي هغه به د 15-16 کالي د 15 کالو ماشوم ته وایي ته د خور سره لاړ شه یا ته سوچ وکړه په کار خو دا وه چې د 17 کالو د خور ته وویله چې دا ماشوم سره لاړ شه خو هلته کې هغه ماشوم چونکې نارینه دی نو موږ څه د دې خور سره د ترور کره لاړ شه اوس نو دا د هغې ځای نه دا څیز را رواني زه وایم چې زنانه چې دی دا که تاسو کامیابي غواړئ تاسو د ډیولپ کنټریز ته وګورئ هغوی چې کامیابي کتلې ده نو موندلې ده چې دوی زنانو له او نارینهو له یو شان اختیارات ورکړي ها به حیثیت مسلمان موږ دا ګورو به حیثیت پښتون چې د زنانو خپل ذمهواري د نارینهو خپل ذمهواري په معاشره کې هغه وي خو تضحیک یا تذلیل یا هغه چې دی د جرګې نه ایستل د مشورې نه ایستل زما په خیال چې دی نو دا نه پکار لکه اکثر خلک دا خبره کوي که نه چې لکه زنانو کې پیغمبران نه دي راغلي خو یو پیغمبر خو داسې وغی چې د مور نه بغیر پیدا وي چې د مور نه بغیر بالکل صحیح یو پیغمبر داسې وښیي چې هغه د هغه د مور په غېږ کې تربیت نه شوی نو مور چې دی نو دا چې دی یو زنانه ده خور هم زنانه څلور رشتې زموږ د زنانو سره یا خو به دا موري یا به دا خوري یا به دا ښځی یا به دا لوري دا څلور رشتې زموږ د هر نارینه په دې کور کې شته نو چې مور سره زموږ مشوره جرګه خور سره ته چې دی اوږه پوږه لور سره ته د دوستانه په ماحول کې ښځې سره ته چې دی نو د یارۍ دوستۍ نو دا کور به هم کامیابي دا معاشره به هم کامیابی او بحثیتی د ملک په حیثیت باندې هغه ملک په هم ترقي کوي مخکې به ځي کومو ملکونو کې چې زنانو تعلیمونه کړي دي هغه د نارینهو سره اوږه پوږه ځي هغه ملکونه نن ډېر مخکې لاړل ځکه چې په کور کې که فرض کا یو ښځه یو سړی د دواړه ارنینګ کوي نو د هغوی هغه کور ښه ښکلی روان خو زموږ غاړې ته که فرض که یو نارینه ګټه کوي او لس 15 کسان ورته ناسي نو هغه هینډ ټو ماوټ والا حالات او هغه چې دی د اوسه پورې هغه څیز روان دی بالکل بخ خان خو ډېره زبردستې خبرې وکړې هغه یو خبره مې خیال کې راځي وایي چې که ته تعلیم یافته قوم غواړې نو ماله تعلیم یافته میندې راکړه که نه دغې باندې چې کوم دی نو ضرور خبره ده ما پرون یو کلیپ مې کوته
نو چې مونږ همیشه لکه زمونږ د پروګرام پښتو کې زمونږ کوشش وي چې پښتنو اویرنس هغې ته پیغام ورکړو. نو هغې کې هغه یو کس وي سکالر چې یاره زمونږ اوس مسله دا ده چې مونږ یو 5 کشتو باندې خپې ایښي دي. لکه مونږ وایو چې یاره په جومات کې مونږ مسلمانان یو، په حجره کې مونږ چې کوم دی یو بل خپل کلتور ملتور چې کوم دی فالو کوو. په دغه کې سیاست کې زمونږ یو بل کیسه ده، په بل ځای کې زمونږ بل، لکه مونږ مختلف ځایونو کې زمونږ هغه چې کوم سټینډرډز دي که نه بدلیږي را بدلیږي. دا نه ده چې مونږ هغه یا یو خپل ریلیجن سره سټیک یو یا مونږ یو خپل پښتو سره سټیک یو که نه. نو په دغه کې هم د دې کلچر سوره لاس ګورئ لکه د دې زنانو په دې دغه کې اوس خو تقریبا حالات بدلیږي او زما خیال دی چې دا مونږ خاص کر چې دا دنیا مونږ ولي ده او دا ګلوبل ویلیج جوړ شو نو اوس حالات رست رضا یا بالکل ډېر حده پورې ټیک شوي دي. تاسو څنګه ګورئ دي؟ بخت خان خو ډېرې ښې خبرې وکړې، د زنانو په کردار خبرې وکړې زیاتره. او که مونږ وګورو د سوسایټي تاسو کوم کلچر کلتور یاد کړ یا د سوسایټي مو یاد کړه، نو دا سوسایټي جوړېږي د کوم ځای نه؟ دا د یو خاندان فامیل نه جوړېږي. اوس موږ چې راشو خاندان کې زیات کردار د شا دی. نو خاندان خو موږ هغه ته وایو کور ته مور پلار بچي خویندې وروڼه چې کوم په یو ځي. نو که تاسو وګورئ نو سړی چې دی د بار معاشري انسان ګڼل شي، د کردار چې دی د تعلق چې څومره دی د څومره چې دی د هغه زیار هغه د کور نه باري. اوس د کور دننه چې څوک دي، د کور دننه چې څوک کوم کوینو ته وشي هغه بیا موري یا چې د مېرمن په شکل کې او نو بیا هغه ځای کې چې دی د وړی یونټ چې کوم دی وړی کوي د معاشرې د خاندان دی. دغه خاندان کې که تا د کور دغه مشره چې کومه ده، که دا د مېرمن په شکل کې، که دا د مور په شکل کې یا دا د بل یو شکل کې، زموږ خو جاینټ فیملیز دي، دا ورندانه کېدی شي، دا مشره خورن کېدی شي. دغه ځای کې چې دی تربیت چې په صحیح طریقه وشي او دا کوم ماشومان چې دغلته کې زیږېږي او دا د دوی چې کوم بیا معاشرې ته راوځي، که د دغې تربیت په ښه طریقه باندې وشي نو دغه معاشره چې دا بیا په خپلو خپو ودرېږي. دغه معاشره کې دا کوم چې خبره کوو چې یاره ډسکریمنیشن دی پکې چې یاره میل اور فیمیل یا میل ډومیننس سوسایټي ده زموږ، نو دغه کیسې تر ډېر حده پورې ختم شي. نو د دې ټول جوړولو دپاره موږ ته چې دی یو تعلیم یافته مور پکار ده. او تعلیم یافته مور هم بیا داسې چې هغې سره شعور هم وي، صرف تعلیم هم نه دی، شعور بیا داسې دی چې هغه مور خپل بچو ته په کومه طریقه ورکوي، هغه ته چې دی هغه حدودو ته ښیي، هغه لیمټسو ته ښیي چې دا د کور داسې ذمواري، د بار دا ذمواري، دا د پلار چې د حقوق دي، دا د مور حقوق دي. دا د شعورونو چې کوم دا پایپلاین کې د ماشوم اچو شي دا د مور کار دی. نو دغه چې د زنانو کردار زموږ په سوسایټي کې ښه، بیا چې دی ته تعلیم ته چې دا کې د پلار خدا کاري چې بار بچی مزدوري وکړي، ماښام ستړی راشي او نور په دې پوزیشن کې نه چې د ماشومانو سره کښېني یا هغوی ته سبق وښیي. اوس د مور چې تعلیم یافته وي او هغه پوهې، نو د وړو د بیسک کوم تعلیم چې دی دا ټول د مور په لاس کې. نو چې مور دې پوهې، مور دې شعور والی، نو د هغې بچي چې دی هغه چې دی تعلیم یافته لویږي، هغه شعور والا لویږي، هغه سینسیبل لوشي، هغه د معاشرې چې دی یو ښه فرد جوړېږي، په معاشره بوج نه جوړېږي. نو د مور د زنانو کردار چې دی دا زموږ د معاشرې هم داسې څنګه وایي شي لکه چې دا د وایي د ګاډي دوه پهیې دي. نو سړی دې وګوري یو سړي سره ګاډی دی، سایکل دی، موټر سایکل دی، هر قسم کې دی چې یو پایې د کار کوي بله کار نه کوي، د هغه خپل چې دی هغه منزل مقصود ته نه رسي. نو په دغه اساس باندې چې موږ ګورو زنانو ته زموږ دومره توجه پکار ده، د هغوی تعلیم ته، د هغوی تربیت ته، د هغوی پوهې ته دومره توجه پکار ده څومره چې موږ چې دی بخان نه ډېر زبردسته خبره وکړه. خو موږ اوس هم چې وګورو لکه زموږ اگر چې لکه اوس جینکۍ مطلب دا دی مخکې لږ کلونه مخکې چې موږ کاته په دې باندې به خبره کوو کتونکو، خو موږ سره اوس وخت شوی دی یو لنډې دمې، موږ سره اوس ستاسو په خدمت کې بیا حاضر یو. جی کتونکو د دمې نه پس پروګرام مرحبا رمضان کې یو ځل بیا هرکلی زما مخې ته ډایس تاسو ګورئ بینک اف خیبر، زموږ خپل بینک د خیبر پښتونخوا حکومت ځانګړی بینک چې کوم دی بینک اف خیبر دا زموږ خپل بینک دی. د دې یو ډېر زبردست چې کوم دی دا انیشیټیو دی چې دلته کم موږ همیشه وایو چې لکه خپل وطن ته په لیګل چینلز باندې پیسې لیږئ، په غیر قانوني چینلز باندې پیسې لیږل د هغې خو نه تاسو سره څه ثبوت وي نه هغه تاسو بیا
کولی شي چې د هغې څه منی ټریل وښیي چې دا څنګه لاړې نو خامخا په لیګل چینل باندې دلته کې چې کوم ایکسچینج دي کوم بینکس دي د هغې په ترو باندې پیسې لیږئ خیبر بینک آف خیبر چې دی هغوی دا اوس په دې ورځو کې چې کوم تاسو په هر یو ایکسچینج باندې په هر ایپ باندې په هر لیګل چینل باندې تاسو پیسې لیږئ خو چې صرف ستاسو مینوال ستاسو بچی ستاسو مور پلار ستاسو کور ودانې ستاسو هر څوک چې هغه ستاسو ملګری هغه پیسې صرف په بینک آف خیبر اینی برانچ په پاکستان کې په هر ځای کې چې په بینک آف خیبر کې ستاسو هغه لیږلې پیسې هغه وصول کړي نو هلته د روزانه په بنیاد باندې چې کوم دی نو لکی ډرا ده او هغې کې مختلف انعامات دي ډېر غټ نو خامخا چې تاسو اوس کومې پیسې لیږئ نو کوشش وکړئ چې هلته کې ایکسچینج ورته وایي چې یاره دا به مونږ په بینک آف خیبر کې وصولو او د هغې چې کوم د ډرا ده روزانه په بنیاد باندې لکې ډرا ده نو په هغې کې ستاسو چې کوم دی دغه رمیټنسز په ذریعه باندې ستاسو نوم به هغه ډرا ته ځي او تاسو مختلف چې کوم دی نو د انعاماتو چې کوم دی حقدار کېدی شي خو بل ضروري خبره چې کوم ده د لیګل چینل یوز کول دا ځان سره هم زیاتې دی په لیګل چینلز باندې پیسې لیږل په غیر قانوني باندې خپل ملک سره هم دا خیانت دی نړۍ کې هم که موږ وګورو نو ډېره زیاته حوصله شکني روانه ده د ایلیګل چینل د ایلیګل ریمیټنسز ولې چې دا پیسې اکثر په غلط څیزونو کې یوز کیږي د ټیرریزم دپاره یوز کیږي مختلف د 2 نمبر کاتو دپاره یوز کیږي خپله بلیک منی چې کوم د هغه پې خلک وایټ کوي نو موږ له نه دي په کار چې موږ د دغه څیزونو برخه جوړه شو بلکې په لیګل چینلز باندې خپلې پیسې ولګو خپل میلمانه چې کوم دی هغه هم د لیګل چینل او د ریمیټنسز حوالې سره په خپل دغه کې خبرو کې هغه را شریکو بغزمین خان او محترم شاه صاحب بینک آف خیبر چې کوم دی روزانه لکی ډرا کوي او د لیګل چینل باندې چې کوم ریمیټنسز دي دغه پروموشن چې کوم دی د هغې مقصد دی څنګه وایي خپل بینک ته یې ښه کار کړی نو بالکل په کار هم داسې رسم چې تاسو ووایئ چې یوازې خو دا نه چې لکه د دې غلطې طریقې باندې د لیږلو د پیسو چې دی هغه ستاسو سره ثبوت هم په لاس کې نه چېرې تا کله پیسې را لیږلې وي او بل دا ده چې دغه په غلطه طریقې غلطو کارونو کې استعمالیږي هم نو نن سبا خو تقریبا ډېر خلک موږ ګورو چې آلموسټ 90% نه سیوا خلک چې دی هغه په لیګل طریقه باندې پیسې لیږي نو دا زموږ دپاره هم یو ډېر لکه ښه معلومات شو چې یاره بینک آف خیبر چې دی نو هغه دا په هغې کې شامل دی نو زه خو په خپلو هم چې چونکې دا زموږ خپل بینک دی د پښتونخوا بینک دی نو چې موږ کله هم پیسې لیږو نو خپل بچو ته لکه څنګه چې تاسو وایي هر چاله چې لیږو یار دوست له فیملي له د هغه کور خرچې دپاره یا د نور سره لپاره نو دې کې خو دومره څه نشته پیسې خو تاسې هم لیږئ خو چې دا ریسیو یا وصولي چې دی نو هغه په بینک آف خیبر کېږي بس نو چې تقریبا هر یو ایکسچینج دلته کې تاسو پیسې لیږئ یا په هر یو بینک باندې تاسو لیږئ خو چې صرف داسې وکړئ چې یاره دا د بینک آف خیبر نه وصول کا نو زما په خیال دا د خپل خاورې سره خپل وطن سره د خپل بینک سره دا به مرسته هم شي او چې دی نو بیا هغه لکي ډرا ده پکې خوش قسمته خلکو پکې انعامونه هم محترم شاه صاحب دا خیبر نوم نه دی هم لکه ډېر اکثر پښتنو سره تړلی دی او خوږ هم لګي هغه که خیبر پښتونخوا ده که هغه خیبر ټي وي چینل دی او که هغه چې کوم دی بینک آف خیبر بینک دی او نو دا څنګه وایي نو څنګه چې تاسو چې خبرې وکړې مسافر خو راغلي دلته پیسو ګټلو دي او دغه پیسې بیا موږ واپس خپل خلکو ته خپل مینانو ته خپل فامیل ته لیږو نو په یو شکل کې خو موږ لیږو نو بهتره خبره دا ده چې غیر قانوني لارې خپلې نه کړو او په قانوني چینل باندې دا پیسې ولیږو نو قانوني چینل کې بیا زموږ سره چې کوم ښه اپشن دی د بینک آف خیبر دی بینک آف خیبر څنګه تاسو چې وویل چې دی کې تاسو نور مواقع میلاویږي تاسو پکې انعامات میلاو شي نو ښه خبره دا خبره پیسې به لاړ شي او چې دا اضافي ورته هم که څه انعام په برخه کې ورته میلاو شي نو ټول پښتانه دی اوس خو ډېر زیات شعور په دې خلکو کې راغلی چې هغه غیر قانوني پیسې کوم چا به لیږلي په لاره باندې نو هغه بندې شوې نو کوشش دې وکړي چې د بینک آف خیبر په ترو باندې ولیږي دا زموږ خپل بینک دی او ده ته وده ورکول دا موږ خپلې صوبې ته وده ورکول دي موږ خپل ځان ته وده ورکول دي ډېره مننه جي بینک آف خیبر ډېر زبردست چې کوم دی نو او بینک آف خیبر دا ده چې که موږ وګورو په ټول پښتونخوا کې په ټول پاکستان کې هر ځای کې تقریبا برانچز شته نو دغه کې هم مسله نشته لکه که نه بعضې ټایم کې سړی دا سوچ کوي چې یاره برانچ په نه وي نو هر ځای کې هر ښار کې هر کلي کې تقریبا دغه یوس برانچز شته خپل بینک د خیبر پښتونخوا بینک آف خیبر د لیګل چینل باندې پیسې ولګول ته په بینک آف خیبر کې ریسیو کوي او دا چې کوم لکی ډرا ده د هغې برخه جوړ شي
او یقین ان شاء الله چې انعام به هم چې کوم دی نو راځي. نو بینک اف خیبر کې خپلې پیسې خپلو مینانو ته د بینک اف خیبر په ذریعه باندې ولېږئ. دلته نه که تاسو په هر لیګل چینل په هر یو ایکسچینج باندې لېږئ خو چې صرف په بینک اف خیبر کې هغه وصول شي. نو کتونکو پروګرام دی مرحبا رمضان دا خبر هم خو اورېده چې بینک اف خیبر ته پیسې لېږئ په لیګل چینل باندې به لېږئ. خو بیا ځو خپلو مېلمنو طرف ته زمونږ د زنانو حوالې سره خبره کوله د رمضان حوالې سره د رمضان د برکاتو حوالې سره. خو پرون د زنانو چې کومه نړیواله ورځ وه نو هغه په ټوله نړۍ کې چې کوم دی مناوېده. نو موږ هم وایو چې موږ د خپلو زنانو ته چې د دوی کوم خدمات دي د دوی چې کوم کړان دی د دوی چې کوم دا محنت دی نو چې هغه هم لکه وستایلی شي او زمونږ چې کوم پښتانه دي نو هغې ته له دې حوالې سره خبرې ورکړو. نو خبرې خو تاسو وختي د زنانو دغه سره وکړې بغزمین شاه صاحب خو موږ بغزمین خان صاحب خو دغه چې دی د زنانو حوالې سره که موږ ګورو لکه ما تاسو ته بریک کې هم یو خبره وکړه خپله کورنۍ چې لکه زمونږ اکثر چې کوم دي نو پیرنټس چې دي نو په جینکو باندې هغوی ته هغه مواقع نه ورکوي د ښه سکولو یا د زیاتو پیسو لګولو یا د زیات د اکیډمي یا د زیاتو خرچو. اکثر چې کوم دی مونږ چې کوم جینکۍ نو هغه ګورنمنټ سکول ته لیږو چې کوم هلکان نو هغوی باندې کوشش کوو چې باندې زیاته خرچه وشي او لیول او ای لیول ته لاړ شي او زیاتې پیسې پرې ولګي. څنګه وایي دې سره متفق یې که نه؟ جی بالکل د محترم شاه صاحب د دې بریک نه مخکې دوی په خپلو خبرو کې ووې چې د معاشرې بنیاد چې دی هغه بنیادي یونټ چې دی هغه فیملي ده که نه. یو فیملي بله فیملي بله فیملي او دا فیملیز چې رایوځي شي نو دا معاشره تشکیل کوي. نو که چېرې دا په فیملیز کې دا امتیازي سلوک ختم شي نو په معاشره کې به ختم شي. ځکه چې ستاسو فیملي ختم کړي زما فیملي ختم کړي د دوی فیملي ختم کړي او دا کتونکو فیملیز ختم کړي نو د معاشرې نه په خپله ختم شي. خو د بده مرغه دا کومه مسله چې ده نو دا خو په فیملیز کې ده ودن فیملیز ده. منګه اکثر تاسو ګورئ چې یاره اسپتال ته لاړ شو یاره الټراساونډ دپاره فیمیل شته که منګه دغه ته لاړ شو د نادرا ته نو یاره سپي پټوانو دپاره فیمیل شته. ولې زه خپل فیمیل یا خپله خور یا خپله لور یا خپله ښځه زما سره ده پاسپورټ خو به زه جوړوم که نه شناختي کارت خو به زه جوړوم که نه بیماري خو د هر چا سره الټراساونډ نو زه خو ګورم چې فیمیل خو خپل په کور کې مې خپله بچی خپله خور هغه دغه سیسته نه پرېږدم. نو دا فیمیل چې زه نه پرېږدم دی نه پرېږدي تی نه پرېږدي او بیا ما ته دا مسله پیدا شي چې بیا فیمیل پکار ده فیمیل ګورم نو دا امتیازي کوم سلوک چې دی دا خو د فیملیز نه روان دی. موږ وایو چې بچي اوس بچي کې بیا دا نه راځي چې جنډر نشته چې لور دغه بچی اولاد دې کې بیا نشته دی چې دا جنډر چیرې دا لور ده که زوی دی. نو د اولاد تربیت چې موږ خبره کوو یا د بچو تربیت چې کوو نه دواړه راځي. پکار ده چې به حیثیت پلار به حیثیت مشر رور به حیثیت د کور د مشر چې بهی موږ په دې کې بالکل امتیازي خصوصیتونه بلکې زه اکثر خپل مثال د خپلو ملګرو کې ورکوم. زما د ټولو نه ښه تعلیم چې دی ما په خپل لور باندې وکړو او کومه او په بهترین ځایونو کې مې پرې وکړو. زما چې دی نو لکه ایون دا پیسې لیږل را لیږل شي یو څه بل شي چې ما اکاونټ خپلې لور له جوړ کړو. زما زامن په هغې پسې دي هغه خور نه پیسې اخلي زبردست چې بی بیا چې دی نو هغه تعلیم هغه کم ګایډنس چې دی هغه ول هغه خور ورکوي. هغې و چې دادا چې ما هغه چې کم تعلیم د زامنو دپاره ما سوچ کوو چونکې دا خور ته مشره ده 4 کاله نو هغه سوچ مخکې ما په خور په لور باندې اپلای کو چې کم زامن به زما کم تعلیم کوي به زما لور کوي. نو الحمدلله که چېرې دا سوچ منګه وکړو دا تاسو وختي د چا نه کهاوت وي چې هغه یو فلاسفر وایي چې یاره تاسو مالا تعلیم یافته زنانه راکړئ نو زه به د قوم درکم که نه ځکه چې د قوم خو چې دی د مور نه جوړیږي. نو که چېرې منګه ښه تعلیمونه په د خپلو لوڼو باندې وکړو نو دا که سبا کور ته لاړې شي نو دا به ستا یو ښه نوم وړي مخې ته. دا صحیح ده. دا که په خپله مټو باندې ودرېدل شي حادثات هر چا ته راځي. تاسو نن سبا وګورئ د مر خوړو پته نه لګي. مخکې به د زنکدن یو کانسیپټ و باید 2-3 ورځې به د خلکو زنکدن و اوس خو د زنکدن نه کانسیپټ هم ختم دی د چا د مرګ پته نه لګي. که سبا دا لکه انټایملي کونډه شوه یا داسې څه مسله شوه او دا ښه ایجوکیټډ دي دا خپل ځان هم ساتلی شي
خپل بچي هم ساتلی شي دا به لیور ته هم چې دی محتاج نه وي دا بسخر ته هم محتاج نه وي دا موږ په دې مړي پسې نه جاړو په څه باندې موږ د هغه جدایي نه جاړو موږ دا ښځې ورته زه دې چا ته پرېښودم دې لپس کې هغه میل ډامیننسي ده چې موږ هغه مړی چې جاړو نو موږ ورته وایو چې زه دې چا ته پرېښودم لکه مطلب زما ستا نه به وروسته زما خصمانه څوک کوي زما به خیال څوک ساتي په ما به څادر څوک په ما به لاس څوک نیسي ولې چې هغه خو ما د لاس خپونه تړلې بالکل هغې له ما تعلیم نه دی ورکړی هغې له ما تربیت نه دی ورکړی دوی وختي د شعور خبره وکړه تعلیم او شعور دواړه اکثر موږ محفلونو کې ناست نو دې اکثر ګپ کې خاندي راپورې زه اکثر هم زما د نیا خبره و زما نیا تعلیم یافته خو نه وه خو د هغې سره د معاشرې هغه شعور و هغې چې به زمونږ کوم تربیت کړی دی که نه هغه زه وایم چې هغه نن پی ایچ ډیز نشي کولی د هغې وجه دا ده چې زمونږ بابا چې و هغه په بمبئی کې و او چې دی نو ډېر وخت بعد راغلی وطن ته 15 کاله بعد نو هغه ټولې ذمهوارۍ زما په نیا باندې وي نو ګوره چې اپرچونټي زما نیا ته میلاو شوه هغې زمونږ هغه تربیت کړی دی چې زه وایم چې دا نن چې په موږ کې څه ښه دي دا زمونږ د نیا د وجې نه دي او که څه بد دي دا به زمونږ خپل نو دغه شعور چې دی دا په دې ښځو کې شته دی بیلډ ان دی په چې موقع وله ورشي ته ورسره جرګه وکړه ته د هغې نه انپوټ واخله خیر دی کومه خبره ښه وه هغه چې دی نو اپلای کړه کومه ښه نه وه هغې ورته یاره ښځې یا خور یا لور دا داسې نه ده نو تاسو به وینئ چې دا ښځې هم خدای پاک ځکه چې اشرف المخلقات کې خو میل نه دی که نه خو پاړه دي که نه دا ښځه ده چې دا په اشرف المخلقات کې راځي نو د دې سره چې دی نو زما په خیال د امتیازي خصوصیات یا امتیازي سلوکونه که چېرې دا موږ د کور نه ختم کړو د فیملیز نه ختم شي دا به د معاشرې نه هم ختم شي صحیح محترم شاه صاحب تاسو طرف ته د دغه حوالې سره چې کوم وراثت دی که نه دې کې هم که موږ ګورو بعضې ټایم کې لکه ډېرې زیاتې مسایل دي بغزمین خان زما رور دی نو زه دته تیار یم لکه چې کنال به ردي کنال به رځي خو لکه خپلې خور ته اکثر مسلې د هغې هغه نیم کنال چې کوم دی نو هغې ته پکې دنیا مسلې راځي او نن سبا خو اوس خو هغه عدالتونه او کیسونه شروع شوي دي نو خلک اوس د شرمه مرمه پکې ورکي ډېر خو اکثر خلک نه دی تیار که نه نو دې ته څنګه ګورئ لکه موږ خو په حیثیت مسلمان هم په موږ باندې زنانه له الله تعالی دوه حصې ورکړي دي یو له خاونده پوره حصه ده یو د دې چې کوم دی نو ورور سره نیمه حصه ده او دغې ته اکثر نه دي تیار او هغې کې اکثر چې کوم دی نو مسایل راشي د خورایونو سره غم خادي هم پاتې شي نور هم موږ په چاپېرچل کې په پښتون معاشره کې چې ګورو نو ډېر زیات د کمزوری دي په دغه کې ډېره بنیادي خبره مو کړه جمیل اقبال صاحب دا ځان له یو پوره چپټر دی چې زموږ په معاشره کې نورې خبرې خو ټول یو طرف ته خو موږ یو قبایلیت ژوند تېرو نو د قبایلیت ژوند کې بیا دام یو فیکټر دی چې د صدو نه را روان دی زموږ سره زموږ په بده مرغه چېرې دا زنانه په هر ځای کې موږ چې دی هغه بیکګراونډ ته به وړي دوی موږ کوم مقصد چې دی کور کار کول اوس دغې پورې پاتې کړي دي د هغې نه خوا نور نه ته حقوق ورکوو نو ته چې دی هغې ته نوره توجه ورکوو نه خبره به نه شي نو د وراثت خبره چې کوم تاسو وکړه دا ډېر بنیادي خبره ده ځکه دا خو یو سیسټم دی او د دنیا په لیول باندې چې دا وراثت په چې تقسیمیږي د پلار نه زوی ته د زوی نه زوی ته او بیا چې دی روانې په دې طریقه باندې نو دې کې چې موږ ته اسلام ډېره ښه لاره ښودلې ده تاسو د خپلو خبرو کې یو خبره وکړه چې زنانو ته دوه حصې میلاویږي یو د خاوند طرف نه یو چې دی د پلار طرف نه میلاویږي نو موږ په دې یو خبره بالکل ځان غلی کړي بالکل د پلار طرف نه چې کومه حصہ د لور ته ملاوېدو والا ده په دغې اول د پلار ځان غلی کړي او بیا پې ځان غلی کړي او ورونو څه خو دا یو بانه وشي چې زما پلار نه ده ورکړي نو موږ یې ولې ورکړو اصل کې دا خو ته چې معاشره جوړې او ته چې د معاشرې ښکلا جوړې یو داسې معاشره چې هغه فروټفولي نو پای کې به ته څنګه چې موږ دا خبرې روان یو په دغې لاین باندې دي چېرې زنانو ته به د هغې خپل حصه خپل چې دی پوره کوریج ورکړې هغې ته به هغه ډیو رایټس چې دی به ورته ورکړې نو د وراثت د بده مرغه زموږ ته چې کوم د قبایلیت سیسټم روان دی په دې کې موږ دغه حصه نه ورکوو تېرو وختونو کې خو دا شی ډېر لږ سټریک و اوس دومره وشو چې یو خو دا خلکو چې تعلیم یو شعور کم را روان دی خو را روان دی په پښتنو کې راغلی نور نړۍ نه خو موږ ډېر وروسته یو خو بهرحال دور پکې بیا هم خلک پیدا شوي چې دا خپل حق تپوس کولی شي نو زیاتو خلکو چې دی اوس د خپل کیسونه عدالتونو ته وړو بالکل نو عدالت خو چې دی په عدالت سره هغې حصه شته دی نو ډېرو ځایونو کې دا واخیستل شي ډېرو ځایونو کې بیا خفګانونه پیدا شول نو دغه ځای کې موږ ته بیا چې دی میل کوم ګروپ چې دی یا کوم سیکشن چې دی دوی ته دا پکار دی چې بهرحال
زنانو ته چې د خپل حق د وخت نه ورکړي نو که دوی د اسلامي په نظام باندې یا د کوم ملک چې کوم دستور دی په هغې په نظام باندې دوی دغه تقسیم وکړي نو دا روري خوري به هم پاتې شي او دغه معاشره به چې دی دغه به هم وده وکړي او دا ده چې خور ته به هم او خاصې مونږ د کور رخصتو وړاندې دا خطا وکړه چې ته په کور کې پاتې شي هلک کور کې پاتې شي جنۍ بهر لاړه شي لکه د هغې سره ته خپله حصه ولېږې نو دا د هغې دپاره چې دی یو ډېر ښه تحفه ده او تحفه نه دا د هغې حق دی خو که ته یې ورکړې په خوشحالۍ ورکړې ستا طرفه یو تحفه شوه ځکه چې زموږ په دا کې دا یو ناشونی دی نور هم په دې باندې به انشاءالله خبرې کوو پروګرام له پاتې کتونکو وخت شوی دی یو لنډې دمې موږ سره اوسئ ستاسو په خدمت کې بیا حاضر یو جی کتونکو د دمې نه پس پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی پروګرام دی مرحبا رمضان موږ سره زموږ ډېر دوه محترم ملمانه چې نوم یې محترم شاه دی او بل بغزمین خان هغوی ناست دي هغې خبرې هم تاسو اورئ ورسره زموږ په شیشه باندې تاسو زموږ د ټلیفون شمېره ګورئ ستاسو کالز ته به هم سترګې په لار یو زموږ پروګرامونو حوالې سره تاسو خپل رای خپل تجویزونه هغه شیر کولی شئ ورسره زموږ د پروګرامونو حوالې سره هم تاسو خپل تجویزونه ورکولی شئ او کوشش وي زموږ د مشرانو زموږ د پروډیوسرز چې ستاسو د تجویزونو په رڼا کې په خپل پروګرامونو کې ستاسو لپاره مثبت بدلون راولو خیبر میډل ایسټ شامله د مسافر د ټول هفته مختلف پروګرامونه تاسو ته وړاندې کوو د رمضان سپیشل ټرانسمیشن دی مرحبا رمضان د رمضان حوالې سره هم تاسو یقینا چې دیره کې به لګیا یې د روژه ماتې تیارې به کوئ څوک به پکوړې کوي څوک به سلاد جوړوي او موږ دلته کې چې دی نو سټوډیو کې ستاسو مرحبا رمضان ستاسو رمضان ښایست لپاره چې کوم دی ناست یو سره د خپلو میلمنو نو دوی سره به خبرې کوو بغزمین خان رمضان کې مونږ ګورو لکه اکثر زمونږ دا په وطن کې چې کوم دی نو که مخکې مونږ د نارینه او زنانو خبره کوله چې نارینه راشي نو اکثر بچو ته وایي غلي شئ زما روژه ده صحیح ده چې بار چې ته ګرځې راګرځې په بازار کې نو غلي شئ لکه روژه ده که نه حاجي صاحب مه تنګوئ د چا څه دی نو څه د نشي مشي مسله هغې کې هم تکلیف ډېر زیات وي چې په روژه کې بند وي دلته که مونږ ګورو که نه نو په دې روژه کې لکه پیشنس دوره سیوا شي چې کوم دی چې کله چا سره ملاویږي نو که هغسې نه خاندي نو په روژه کې به ته خاندي رمضان کریم به ته ووایي چې کوم دی نو څه به ته روژه ماتې به ته افر کړي کجوره به لکه ورکړي نو مینې دلته کې ډېرې زیاتې کوي کار روزګار چې کوم دی ارباپان خلکو باندې ډیوټۍ کمې کړي دغه وله راشنې وله ورکړي ویله دا د روژه ماتې لپاره اوسئ او ډېرې ته اوسئ که نه او مختلف که مونږ په مارکیټونو کې او په دې کې ولګو نو افر ولګي لکه کاسې ګراني وي نو په روژه کې دلته ارزاني شي اول ته کې چې کوم دی چې مونږ ګورو نو په هسې به ارزاني وي او روژې له چې کوم دی نو هغه هر څه بیا چې کوم دی نو د اور په بیې شي نو څنګه ګورئ دې ته د کمپیریزن ته دغه رویو ته دغه ریټونو ته جمیل اقبال بھائی زه به ورته بدبختي ووایم چې څنګه موږ د دې زنانو په دې پوینټ باندې کې مې خبرې وکړې او کم زمونږ په معاشره کې چې په هغې کې په موږ کې کم کمی دي موږ خو ځان ته پښتانه هم وایو ځان ته مسلمانان هم وایو اکثر په دې باندې برید هم تاو لکه دغه هم کوو چې زه پښتون یم او زه مسلمان یم خو که وګورئ نو دا دواړه څیزه زموږ نه بیا په روژه کې ورک شي دا بدبختي ده ځکه چې روژه خو الله پاک چې څنګه په قرآن کې وایي لعلکم تتقون دا د دې دپاره نه ده چې ته خوله بند کړه ته خوراک مه کوه دا د دې دپاره ده چې په تا کې تقوا راشي اوس تقوا څه شی دی آیا تقوا جنګ دی تقوا دی چپ شه مازغه مې کار نه کوي تقوا دا ده چې زه چې دی نو دا څیز مې په 10 روپۍ خرڅوم اوس په 10 خرڅوم دا تقوا ده نو بدبختي ده چې موږ بیا دغلته کې نه خپل اسلام ته ګورو او نه بیا خپل پښتو پالو چې یاره زه ولې چې دی نو لکه په بل باندې بوج شم تاسو د دې وطن خبره وکړه نو دا دنیا کې چې را سیولایزیشن چې دی نو دا د یو ارتقایي مرحلې نه تیر وځي او لکه مختلف ملکونه هغه ځان په هغې کې اډجسټ کوي دې وطن چې ماشاءالله الله دې آباد لري او زه وایم چې دا زموږ خوش قسمتي ده چې موږ په امارات کې ژوند کوو لکه دوی چې کوم د دې ارتقایي مراحلو نه په سپیډ کې تیر وتل او دوی چې کوم هغه سیولایزد معاشره جوړه کړې ده نو دا به زه وایم چې دا په دنیا کې یو بهترین اگزامپل یا مثال موږ ورکولی شو که هغه د ښځو په حقوقو موږ خبرې وکړې که دلته کې د ښځو په کردار تاسو وګورئ او بیا دا اوس چونکې د روژې دا خبره تاسو وکړه
لکه دا د اکنامک منسټري اکنامک ډیولپمنټ منسټري چې دی نو د هغوی 13 ما یو د دې ځای په لیډینګ اخبار کې کتل چې په سلو کې 15 یعنی 65% 65% چې دی نو دا په سیزونو کې کمی راغلی دی او ډیرو شیزونو کې ګورنمنټ هغه سبسډي ورکوي کم منګ یو کنه دا خو ته ګورنمنټ ته طرف نه راشي کنه دا چې ټریډ لیسنس تاسو سره ټریډ لیسنس ته ته خو چې دی نو د خپل ځانه ډیسکاونټ نشي لګولای منسټري اف اکنامک چې دی نو هغه تاسو چې دی نو مانیټر کوي نو بیا هغه هغوی ته ووایي هغه سبسډي ورکړي حکومت ته طرف نه او بیا د هغې نه وروستو چې کوم د ډیوټۍ ټایمینګ دی هغه راکم کړي لکه زمونږ په خپله زه چې د حکومت سره کار کوم زمونږ 15 ګنټې ډیوټي ده د پرایویټ سیکټر کوم چې 19 ګنټې به ډیوټي وه هغه شپږو ته راغلې ده ته دا مجبورۍ چې دا روجه ده ته به چې دی په دې روجه کې خپل امپلای چې دی ستا دی هغه به تنګی نه هغه ته تکلیف نه هغه په وخت کور ته ورسېد اوس چوټي شوه په وخت کور ته رسېدل بعضې وخت کې ګران شي نو په لاره درته د سهولت دپاره د رجماتي دپاره په هر سیګنل کسان ودرولي دي او یا ټینټ دی اوس که تاسو غواړئ چې زه ټینټ ته ور وګرځم په تاسو ناوخته شو زه هلته روژه ماته کړم هغه ټینټ کې بیا دا نشي کتل چې نه که جمیله ته د کوم ځای ستا روژه شته که نشته تا نیولې که نه ده نیولې ځکه چې هر څه دلته کې خو 210 ملکونو خلک اوسي که نه اوس د چا په تندي لیکلي چې دا مسلمان دی که مسلمان نه دی هر سړی هغه ټینټ ته ورننوځي او خپله روژه ماته یې کوي بیا هغه روژه ماته یې داسې هم نه دی لکه څنګه زموږ په وطن کې هغه سرکاري څیزونه وي بهترین روژه ماته خو که په کوم ځای کې ته غواړې چې نه زه ونه درېدی نو هغه موږ به وایو چې آن د ګو چې لکه ته وایې چې زه نه ودرېدی نو بیا په هر سیګنل یې درته کسان ودرولي دي او تا ته څو کسان یې په ګاډي کې نو داسې وګورې درې نو د دریو کسانو برخه درکړي نو څلور نو د څلورو برخه درکړي دوه نو د دوو برخه درکړي چې ته هغه روژه ماته کړي نو زه وایم چې څنګه د دنیا په هر یو څیز کې دا وطن یو مثال لري دغه شان په روژه کې د دې وطن مثال په یو ځای کې نشته زه په روژه کې دلته ډېر خوشحاله یم زه ډېر کم لکه زما دلته 23 کاله وشو او زه کوشش کوم چې زما روژه دلته کوي محترم شاه صاحب د دې خبرو کې یو خبر راغله لکه زمونږ بعضې ټایم کې وګورو مونږ له یا زمونږ ټول قوم چې دی مونږ له خدای پاک کم وس راکړی دی لکه که مونږ نورې دنیا ته وګورو عرب ته وګورو یورپ ته وګورو نو ډېر شتمن دي هغوی ډېر خیراتونه کولی شي هغوی په مقابله کې لکه موږ مزدوران یو موږ دومره نشو کولی خو بیا چې موږ کله کوو که نه دی یو خبره وکړه هغوی کې پکې تپوس نه کوي چې ستا روژه شته او که نشته هلته کې خو که موږ چې ته یو تانیز ورکوو نو موږ ورته وایو یاره دا پکې څه پوډري راغی دا پکې څه نشی راغی لکه زما دی سره سویمه زه خو خیرات ورکوم لکه اوس دی جان یو دغه چې کوم دی زه خو په نیت باندې که نه دغه رویه چې کوم ده که مونږ ګورو که مونږ خیرات کوو که مونږ دغه کوو نو زمونږ اکثر دا ډسکریمینیشن چې کوم دی دا پکې راځي زمونږ په معاشره کې څنګه وایي خبرو بیخي سمه ده اصل کې یو ای ده یا د ګلف سورو ملکونه خلیجي ملکونه دي نو دې مشرانو ته خو الله تعالی چې زړونه ډېر غټ ورکړي دي پیسه هم دا پیسه ډېر خلکو سره ده خو دا کوم خلوص اخلاص او کوم دا جنراسټي او سخاوت چې په دې خلکو کې دې مشرانو ته خدای ورکړی دی دا په نورو معاشرو کې ډېر کم میلاویږي بعد شو ستاسو خبره وکړه چې یاره هلته غربت دی نو غربت هم چې دی هغه خو ځان له باس ته چې غربت نه دی موږ خو ډېر مالداره ملکونه یو خو بهر حالاتو داسې کړي یو او بیا چې دی د ډسکریمینیشن خبره هم پکې وکړله نو خبره دار چې موږ ته انسانیت ته کتل پکار دی انسانیت چې ته وګورې نو تا نه به ته د مذهبونو نه به ته لږ پورته لاړ شي چې پورته لاړ شي ټول انسان ته به یو شانتي ښکاري د ته پکې بیا دا پراخ نه کې هلته خو موږ ته زیات تقریبا چې دی 90% ده بلکې 90 سیوا مسلمانان دي دلته خو څنګه چې بخ خبرو که د سره پاسه 200 ملکونو خلک راځي او مختلف مذهبونو والا دي نو تا ته پکې ډېر مشکله پته لګي دا سړی مسلمان دی یا نه دی ډېر کم کلي دي چې هغې کې ورته ته نن مسلم خو پکې سوال نه پیدا کېږي خو هغه مسلمانانو کې بیا هم موږ ګورو موږ وایو دی مونځ نه کوي دغه خبره او دلته چې دی چې معلومه ده چې دی کې غیر مسلم او چانس ډېر دی خو دلته تپوس نه کوي ورکوي دا ولې دا صرف د انسانیت چې دی هغه بنیاد چې کوم دی که نه د هغې په بنیاد باندې دوی خپل کار کوي او بیا روژه خو داسې د ورکړې میاشت ده څنګه چې الله تعالی وایي چې یاره دا روژه زما ده او زه دې جزا ورکوم
نو دغه مشران چې کوم د دې ملکونو دي دوی هم چې دغه خصوصیت او دا خوبي چې دا خپل ځان کې اچولې ده او په دې میاشت کې دوی چې دا ورکړه ډېره زیاته کړي او څنګه تاسو خبره وکړه ورکړه په مختلف شکلونو کې کیمپونه لګولي ټینټونه لګولي په سیګنلو باندې کورونو ته پیکیجونه ورکوي خپل امپلایز ته پیکیجونه ورکوي نو دا دغه چې کوم دي د دوی دا کوم خزانې چې دي دا ټول کال چې دوی کوم جمع کړي کومې پیسې لګي ډېرې جمع کړي دا دوی داسې د اخلاص سره چې دی کولاو کړي په دې میاشت کې او د دې میاشتې چې کوم اصلي کوم هغه مقصد دی هماغې ته د رسېدو لپاره دوی بیا چې دی خپل سخاوت چې دی سیوا کړي نو باید زموږ خلک هم چې دی په دې میاشت کې داسې نه ده چې موږ غریبان یو بلا شتمن خلک را سره دی او هغوی ته پکار ده چې کوم زکات خپلو ښکلي یا نور چې کوم د صدقات ورکوي نو کوشش وکړي چې حقدار ته ورکړي په موږ کې غربت ډېر دی دلته هم که زموږ کوم شتمن کسان دي نو پکار ده چې پیسې ولیږي خپل غریبانانو ته هلته ورکړي او اوس خو سوسایټي داسې جوړ شوي چې د هر سوسایټي په سطح باندې تقریبا خلکو تنظیمونه جوړ کړي دي او ډېر ښه تنظیمونه دې خلکو ته پیسې ورکوي د زکات پیسې یا په هر مد کې نو پکار ده چې موږ هم چې دی په دغه بنیاد باندې لاړ شو او دا کوم د ورکړې میاشت چې ده دا کوم تاسو چې شروع کې خبره وکړه د لوټ مار میاشته که نه او د عبادتونو میاشته د نیکو ګټلو میاشته نو په دای کې موږ خپل ونډه چې دی پوره واچو او موږ هم د دې میاشت نه چې دا میاشت چې دی 11 میاشتې پس راځي او ډېره قیمتي ډېره بختوره میاشته د تقوا میاشته نو پکار ده اول خدا را چې موږ ته صرف د خپل مسلمانۍ د دې میاشتې پورې ساتل نه دي پکار ټول کال چې او چې په دې کې ځان نه چې دی پوره یو متقي سړی جوړ کړو دا ټول کال لپاره ده خو بیا هم د دې میاشتې خپل فضایل دي خپل برکتونه دي نو پکار چې دغه برکتونه دغه فضایل چې دی موږ پوره خپل ډېر بغزمین خان موږ د ډېرو ستونزو سره که موږ وګورو دلته کې په دې ممالکو کې د ویزو حوالو سره زموږ مسایل دي او هغه زموږ د خلکو خپلې کوتاهۍ دي چې په موږ باندې مختلف بین او مختلف سختۍ په موږ باندې راځي ما بله ورځ کاته دلته کې هم په دوبۍ کې په لومبۍ ورځ باندې هم 10 کسه چې کوم دی نو سوالګري ګرفتار شو او دغسې په 2مه ورځ په 3مه ورځ تقریبا په دې هفته کې صرف په یوازې په دوبۍ کې څه د سلو د پاسه ګرفتار شوي دي او دا په نورو روجو کې به دا زرو خو دا ځل هغه ویزې بندې دي او هغه پروفیشنل چې کوم دی نو راتلی نه شي هغه مومنټ نه شي کولی نو د هغې وجه ده اوس دا سوالګري چې دي دې په انکارېج کولو کې زما او ستا او زموږ د ټولو چې دی نو ډېر زیات لاس دی موږ د ډېرو کلونو نه دلته کې اړم یو د خپلو پروګرامونو کې چې یاره که ته څه خیرات صدقات کوې ته د جمیل کلي ته مه ځه او د محترم شاه صاحب کلي ته مه ځه بس ته خپل اول د رشته دار نه او د ګاونډي نه او د چم والا نه شروع کړه کیسه به ختموي نو موږ ولې په دې لارو کې چې دغه کسان بیا زموږ د قوم زموږ د وطن هم د بدنامۍ باعث جوړېږي د هغوی په وجه په موږ باندې مختلف سختۍ هم جوړېږي او بیا هم زموږ خلک چې کوم دی په دې لارو کوڅو کې دا پیسې میسې ورکوي دا خو ښه نه ده یار جی بالکل اول خدا ده چې موږ په هر وطن کې اوسو اکثر موږ دا خبره کوم چې که پښتانه تاسو دا چینل په هر ملک کې کتل شي که پښتانه په هر وطن کې او بیا خصوصا موږ چې دلته په یو کې یو موږ له اول په کار دی چې د دې ځای کوم قانون دی هغه چې د ژوند د هر یو فیلډ سره تعلق ساتي چې هغه موږ فالو کوو که دلته کې د هیلث څه قانون دی که دلته کې د ویزو د رینیول دی که دلته کې چې دی نو د مختلف اکټیویټیز دی یا دلته کې د چیریټي دی د خیرات او جوړ څه دی دلته کې ګوره تا ته پته فرد لا دی وطن کې فرد لا زکات ورکول نشته دلته به زکات ته د حکومت ته ورکې بیا حکومت چې دی نو هغه په خپل هغه چې کوم د سینسس کیږي په هغې کې راوځي چې هغې کې څونه درخواستونه راغلي دي څونه کونډې دي په دې وطن کې زما سره څومره خلق ته چې بېروزګاره دی څومره خلق ته چې هغه په هغوی باندې یو شان تقسیمیږي او هغه د یو ډاکومنټ ته پروسس د تیروزي نو دلته ته په شخصي توګه زکات هم نشي ورکولی ته چې زکات ورکوې دلته کې به ته د حکومت ډپارټمنټ ته ورکوې نو موږ له پکار دی چې موږ کم از کم د ژوند په هر یو فیلډ کې چې د دې وطن کوم قانون دی چې هغه موږ فالو کړو د بده مرغه دا کم خپل وطن کې چې کم ورانې ورکې دي یا چې دا کم ستونزې دي هلته هغه څیز پکار خدای چې موږ په دې ډیولپ کنټریز کې راشو او ژوند تیر کو چې د دې ځای نه یو ښه شی اوسو پوزیټیو څیزونه هلته اپلای کړو بالکل موږ څه کوو چې د هغې ځای هغه نیګیټیو څیزونه یا منفي څیزونه راوړو او هغه دلته کې استعمالوو بیا څه چل کېږي چې زه خو
پاکستان تصور کېږم که نه تا نه خو اول چې تپوس وشي کوم ځای یو ار فرام پاکستان یو ار فرام پاکستان نو ته د پاکستان نماینده تصور کېږي ته د پاکستان یو امبیسیډر تصور کېږي ته یو سفیر تصور کېږي نو ستا هر غلط کردار چې دی هغه به په پاکستان باندې ورتپل کېږي او ستا یو ښه کردار به په پاکستان باندې ورتپل کېږي نو دا مونږه پته نه لګي چې مونږ ولې د خپلو خلکو ته زړه شین کو چې د دې ځای د وطن خیال ساتئ د قوانینو خیال ساتئ که دلته کې هر قسمه قانون دی تاسو وګورئ هغه د دې انسان د فلاح او د بهبود دپاره دی لکه بیلټ یعنې داسې اکسیډنټ شوي دي چې چا بیلټ لګولی او پکې ښه بچ شوی دی ځکه چې شیشه ماته شوې ده دی پکې وتی نه دی خو چې چا چې دی نو بیلټ نه دی یاره په بیلټ باندې نو زه پې 800 درهمه مخالفه هم اخلم زه پې بلیک پوینټس هم اخلم بیلټ نه لګوم ولې چې زه په کلي کې عادت نه یم او په خدای دې به ورکېږي زه چې کلي ته لاړ شم نو زه بیلټ ولګوم نو ما ته هغه کور والا خلک وایي چې دا څه کوې یاره بد ښکاري سړی ولې موږ د دې ځای عادت یو چې بغیر بیلټ نه موږ ګاډی روانه ونه یا موږ چې دی نو ګاډی پارک کړو زه 200 مخالفې ته خو تیار یم چېرې که فرض که بلدیه راله مخالفه به 200 واخلم که نه خو دا 2 درهمه پارکینګ نو دا نیګیټیو څیزونه چې دي دا زموږ په ذهن کې د وطن نه دلته راغلي دي او موږ راوړي دي د بده مرغه موږ د دنیا ته وکتل چې موږ چې دا لرې کړو چې موږ د دې ځای نه مثبت څیزونه او دغه څیزونه زموږ د ټول قوم او زموږ د وطن ټول قوم د نقصان باعث جوړېږي او بیا دا کم سختۍ چې موږ وینو دغې په وجه دا نه چې ګینې په موږ کې ذاتي من حیث القوم په موږ کې څه کمی بې شی دی موږ د چا نه په کار کې کمزوري یو موږ د چا نه په تعلیم کې کمزوري یو موږ د چا نه په سخت کارونو کې دا دلته چې څومره سخت کارونه دي الحمدلله ټول پښتانه او پاکستانیان کوي خو مسله دا ده چې رویې که رویې موږ برابر کړو نو زموږ نه بهتر قوم نشته دی خو موږ په رویو باندې کار نه کوو محترم شاه صاحب دی ډېره زبردسته خبره وکړه دې باندې بس تاسو هم رایې اخلو کتونکو وخت شوی دی ولنډې دمې موږ سره اوسئ ستاسو په خدمت کې بیا حاضر یو جی کتونکو د دمې نه پس پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی محترم شاه صاحب او بغزمین خان زمونږ درانه میلمانه زمونږ د پروګرام مرحبا رمضان برخه دي موږ سره نن هغوی سره به خبرې کوو ورسره زمونږ د ای بي ټي چینلز چې کوم د خیر ښېګړې اداره ده ساوي د ډیرو کلونو نه په رمضان کې یا مختلف چې کوم ضرورتمند خلک دی هغوی ته ځان رسوي مختلف فوډ پیکیجز مختلف نورو په زلزله کې په سیلاب کې په هغوی کې چې کوم دی نو کوشش کوي چې کوم ضرورتمند کوم نقصان ځپلي خلک وي چې هغوی ته ځان ورسوي د هغوی مدد وکړی شي او ریسنټلی چې کوم زمونږ د سی ای او فرزندو مختار احمد راجا هغه په وفات نه پس د هغه ساوي نوم خود مختار ساوي چې کوم دی د هغې ادارې نوم دی او تاسو ګورئ چې مختلفو اوقاتو کې ساوي چې کوم دی نو مختلف خود مختار ساوي هغه ځان رسوي دغه غم ځپلو ته او د هغه امداد چې کوم دی هغه کوي نو تاسو هم زمونږ د خود مختار ساوي د اکاونټ نمبر هم چې کوم دی تاسو کتلی شئ ورسره زمونږ دلته آفس سره هم تاسو مدد کولی شئ که تاسو د خود مختار ساوي په ذریعه باندې خپل خیرات زکات او صدقات او زکات هغه ضرورتمندو خلکو ته رسوي په خپله تاسو ټریول نشئ کولی یا رسول نشئ نو یقینا چې دا زمونږ یو ډېر زبردست کوشش دی قابل اعتماد قابل بروسه چې کوم دی خود مختار ساوي چې ستاسو کوم زکات صدقات خیرات دی نو هغه به په ګارنټۍ سره چې کوم دی ضرورتمندو ته رسي نو خامخا خپل چم گاوند کې چاپیرچل کې هم او دغسې چې کوم د بروسي والا د خود مختار ساوي په شان چې کوم ادارې دي چې هغه کار کوي د خیر ښېګړې نو هغې سره هم تاسو مدد کوئ ښه جي نو محترم شاه صاحب وختي موږ خبره کوله په دې دغه باندې د دې ځای قانون باندې په سوالګرۍ باندې او د هغې چې کوم موږ اکټیویټیز وي یا موږ څه غلط کارونه کوو نو هغه زموږ د وطن د بدنامۍ باعث جوړېږي او هغه بیا زموږ خلکو ته تکلیف وي تاسو به هم کتلي وي چې ما د نن نه یو څو میاشتې مخکې یو فګرز راغلي وو چې لکه دلته کې په جیلونو کې ټوټل 12,000 خلک وو او په هغې کې چې کوم دی نو زموږ خلک چې وو نو دا پکې لکه 7,000 لکه د 50% نه سیوا نو که موږ وګورو نو لکه زموږ تعداد خو دلته کې ښه کافي کم دی د 200 ملکونو خلک اوسي که نه
نو د هغې لحاظ سره که مونږ کتې نو په کار دا دی چې دلته کې په دې 12,000 کې زمونږ په کار دی چې پکې 1000 کسان وي ریشو کم صحیح ده چې د ګاونډي هیواد چې د هندوستان پکې 2000 خلک وي زمونږ پکې 1000 وي دغسې پکې فلپین بنګلادیش او داسې خلک وي خو زمونږ چې کوم ریشو ده نو هغه ډېره زیاته ده څنګه ګورئ په دې هیواد کې خو مونږ چې یاره بار په دې لاره باندې ځو نو لکه مونږ سره دا غم چې یاره بلیک لیست نشم ولې چې د مزدورۍ ملک ته بدنامي مې ونشي ولې چې مسافري ده زما فیملی باندې بس تیریږي که زه جیل ته لاړ شم زه دغه ته لاړ شم زمونږ د خلکو کې د سوچ او د جذبات او د دې دا مسایل چې کوم دي څنګه ګورئ یاره جی دا نه پوهېږم خبره څنګه شروع کړم او دا مسله راغلې نو سر زمونږ د پاکستانیانو کې راغلې که نه دوی چې کومه خبره وکړه چې یاره خلک یو ځای ته لاړ شي ځان سره خپل ښه عادتونه هلته اوسي او مونږ چې دی هغه بد عادتونه ځان سره راوړي دي او هغه هم دلته چې دی اپلای کوو یو ملګري راته قصه کوله وایي په یو کې چې کوم کسان راشي نو هغوی انډیا ډېر خوشحالېږي د هغوی ویزې چې دی هغه هم په اساني ورکوي او د مونږ ملک پاکستان افغانستان یا د نور ځینې ملکونه چې دي دوی ته لږ مشکلات او لږ سختۍ سره ورکوي وجه دا ده چې څنګه د مونږ کسان لاړ شي هلته ډایرکټ چې دی د اسایلم دپاره دغه وکړي اپلای وکړي او بس په قلاره کښېني جواب واب نه کوي او بس کم سټیپن هغه وظیفه چې راځي د ګورنمنټ طرف نه هغې ته کښېني هغه خوري دغه نور ملکونو والا چې کوم انډیا والا خاص کر ذکر کوي دوی راشي دوی د وړومبۍ ورځ نه په دې تکل کې چې ځان ته څه لاره جوړه کړم معاش لپاره څه کار جواب شروع کړم ډېر په معمولي لیول باندې خو کار شروع کوي نو هغه خلک چې دی بیا د هغه ځای په سرکار باندې بوج نه وي ځکه چې هغوی خپل لاس په وهي خپل یو محنت کوي تاسو دا خبره کوئ زمونږ خلک کله چاکاري که نه نو هغه خیرات ته وایي کار مې نشته بالکل نو دا خو لکه به حیثیت پښتون او به حیثیت مسلمان هم زموږ غټه کمزوري ده چې زه هغه ته دروغ وایم چې زما کار نشته نو داسې وایس ورسه لکه داسې ګوره دا خو په تاسو یو مثال درکړه که نه تاسو زموږ خلک راغلی دی ځان اسانې دی کار ته چې دی ملا نه نیسي اگر چې پښتون چې دی خاص کر پښتانه په یاد کړو چې دا خو ډېر یو سخت قوم دی سختجانه قوم دی او منلی شوی قوم دی او دی هم خو هغې باوجود په موږ کې داسې کسان شته دی چې هغوی ډېر په غواړي چې یاره په ناسته دې ماته پیسې میلاو شي او ماته ډېر په اسانۍ پیسې میلاو شي او بغیر محنت یې میلاو شي نو دغه یو عادت دی دا به ځان نه لرکولي او تعلیم یافته کسان را پکې شته ښه خلک را پکې شته ښه سوسایټي لرو داسې نه ده چې ټول بد خلک یو دلته چې راشو په کار چې موږ دغه ملک کوم دود دستور دی هغه فریم کې چې دی په قالب کې ځان ور واچو لومبی کار خو دا دی چې ته زده کړه وکړي چې یاره دا دوی کوم خبره وکړه که نه چې دلته زه ګاډی چلوم دا نور خلک چې دی دوی خو بېلټه اچولی زه واچوم که وانه چوم که واچوم فایده یې څه ده که وانه چوم نقصان یې څه دی په ملک خو دا کار نه کوو دلته څنګه دی دا ټول خلک یې چې د دې بس ضرور څه فایده وي داسې ته چې دی یو مارکیټ ته ورځې د هغې خپل آداب دي جومات ته ورځې دلته چې دی په کیلونو ته ورځې ګیمونه کې هر څه چې یو ځای ته ورځې د هغې خپل یو عادات دي د هغې خپل یو انوایرمنټ جوړ شوی په کار چې ته په هغه انوایرمنټ کې ځان چې ایډجسټ کړي مونږ به څه کوو مونږ هر ځای کې خپله چې دی کوم ځان سره کوم بد عمل راوړی هغه مو دلته اپلای کوو زموږ کور خوا کې پارک دی د فیملی کمیونټي کې پارک وي ګیمونه پکې کېږي هر څه کېږي یقین وکړئ په دویمه درېیمه طب کې د پښتنو او د نورو کسانو جګړه جوړوي هغه ورځ مې څه کسانو د زنانو سره چې دی هغوی سره یې جګړه جوړه کړې بیا پولیس پکې راغله کسان بیا جیل ته دغه ته بوتلو خو خبره دا کومه چې یاره زموږ دا رویې به کله بدلېږي په کار ده چې موږ د نور خلکو نه څه زده کړو که خپله مو کې څه عقل نه وي خو چې بل نه خو زده کړو که نه اول خو دا ده چې داسې نه مونږ ټول په دې پوه یو چې یاره ښه دي بد دي هغې باوجود که مونږ هغه ښه شی بد کوو او بد شی ښه کوو نو هغه زموږ کمی دی نو په کار دا زموږ کوم څومره پښتانه چې دلته ومیشته دي په دې ځای کې یا نور خلیجي ملکونو کې دي یا د دنیا په نورو ملکونو کې دي هغوی د یو ښه شهري چې دی جوړېدو مظاهره وکړي د هغه ملک کوم ملک ته چې دوی تللي دي د هغې یو ښه حصه جوړه شي نه دا چې د هغوی باندې بوج جوړ شي او بیا تاسو یو خبره هغې نه مخکې وکړه چې هر انسان چې دی دا د هغې ملک ډپلومیټ دی دا د هغې ملک نماینده دی تا سره انټروډکشن څوک وکړي او ته یې پاکستانی نو هغه ول د ستا هغې اپیرنسز ته وګوري د ستا هغه رویې ته وګوري نو که ستا رویه ښه یې اپیرنسز دي خو وجهره پاکستان ښه ملک دی او که نه همدغه کوم وراني او دغه کوي چې کوم د غلاګانې دي یا نور کرایمز کې انوالي نو خامخا د ملک هغه نوم چې دی په غلط دغه ورځي که نه نو په کار ده څومره چې دلته زموږ ملګري دي اوس یې دلته محنت له راغلي مزدورۍ له راغلي دي دې ملک
ډېر لوی سیند د موږ ته ډېر ځای راکړی دی او ډېر په ړوند تندي باندې چې دلته ځای کړي وو. هغه خلک چې په پاکستان کې په خپل ملک کې ځای نه وو هلته موږ چا نه ځایولو نه راته چې خپل حیثیت خپل مقام راکړو. دې ملک موږ ته ډېر زیات په ړوند تندي راکړی دی. پکار چې بیا موږ د هغې په بدل کې یو ښه مظاهره وکړو، د دې ملک د دود دستور چې دی احترام وکړو، د قانون احترام وکړو او دې ملک ته داسې مسلې جوړې نه کړو چې هغې سره نه دا چې د موږ د ملک بدنامي وشي یا دې ملک ته چې مشکلات جوړ شي. ډېر زبردست محترم شاه صاحب. بغزمین خان د دې خبرې سره یو خبر را یاده شوه، یو هلک وو هغه روان و چې ته دغه له دلته نه که نه عمرې له روان دیره کې انډیوال ته ویې یاره زما دا پرس نه دی، دا ما سره بدل که. هغه انډیوال ورته وایي ستا دا پرس نوی دی، ما دا زوړ دی وایي ته ولې دی عمرې له یاره د باندې زه شکي غونته یم دی ما ته څه ارام غونته ښکاري که نه. هغه دغه ته نه وړله. هغه بله ورځ مې یو کلیپ کوته دغه سره چې وی باچا خان بابا وی چې تا کور مې ته تللی وو هلته کې چې کوم دی تاسو به هم کېدای شي کتلي وي چې هغوی قرآن پاکونه دغه د پاسې ایښي د بوساړه باجوړ کې نو هغه وی چې داسې وی چې یاره په کومه بوساړه باندې قرآن پاک پروت وي د هغې نه څوک بوس نه پټوي که نه. نو هغه وی چې یاره زه دی خو ترې څه فایده اخیستې د نورو خلکو خو لکه نه تلاوت وکړو نه څه شی وکړو که نه. نو دا بعضې شیزونه لکه دا کلیم کول چې کوم په یورپ کې دغه هم د سوال یو قسم دی چې ته مطلب دا ستا کار شته او ته دروغ وایي چې یاره زما کار نشته که نه. نور که مونږ وګورو لکه چې کوم د زمونږ د حکومتي په وطن کې زمونږ چې کوم د زکات هغه پروسس دی نو اکثر پکې ښه خلک چې کوم دی هغوی چې کوم دی نو ځان دغه کوي. نو په دې باندې به خبره کوئ چې که مونږ د لاس نیول چې دی نو دا مونږ ته بد ښکاري خو دغه مختلف شیزونه دي چې هغه انډایرکټلي مونږ دغه کې انوالو یو. دې باندې به خبره کوئ خو مونږ سره کال دی. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام جمیل اقبال صاحب څنګه یې تاسو خیر؟ هرکلی ته وایو څوک او کوم ځای نه هم کال کړی جی؟ جی زه اختر نواز خبرې کوم هزارویلې نه. څوک جی؟ هزارویلې نه اختر نواز. اختر نواز جی جی هرکلی ته وایو جی پروګرام دی مرحبا رمضان. جی 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 ماشاءالله پروګرام ډېر ښکلی دی، میلمانه ناست دي بغزمین خان او محترم شاه صاحب. جی جی او هغوی ډېرې ښکلې خبرې وکړې د فیمیل ایجوکیشن او په معاشره کې د زنانو اهمیت خبرې وکړې او محترم شاه صاحب چې کوم دی نو هغه د زنانو د وراثت او خبرې وکړې. ډېرې ښکلې خبرې وشوې جي، پروګرام ډېر ښکلی دی. صحیح صحیح صحیح. ستا څو بچي دي؟ زما له بچي نشته جي. ښه بچي دي لا نشته. ښه خبرې ښې وکړې او ما دې سره ریلیټډ سوال وم چې لور دې کوم سکول کې سبق وي او زوی دغه تپوس مې کو بل بس خبره کوي. مرحبا رمضان ډېره مهرباني جي، ډېره مهرباني ستاسو. ډېره مننه د کال کولو، ډېره مننه. دا دغه ینګو خو انیوی دا شیزونه چې دا خبرې چې وي دا پکار دی لکه چې دا ډسکس شي په دې باندې خبره وشي دغسې چې کوم دی پکار دی. نو تاسو ته ما وایي چې لکه مونږ په انډایرکټلي د بعضې جرمونه بعضې ګناه چې کوم غلط کارونه دی کې مونږ انوالو یو. دا څه وره چې یو موقع باندې وایي صحابه ناسو د حضور صلی الله علیه وسلم په محفل کې نو یو صحابي دا تپوس وکړو چې یاره ما ته به څنګه پته لګي چې دا کار غلط دی که صحیح دی. یعنی بعضې موقع باندې داسې څیز راشي که نه چې زه ښه کام که زه بد کړم نو حضور صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې د خپل ضمیر نه تپوس کوه چې تا ضمیر په یو خبره ملامته کوي دا کار غلط دی. ضمیر چېرته غلطه فیصله نه کوي. ضمیر چې دی نو دا د شعور سره تړلی دی. تاسو قرآن کې وګورئ نو دوه ټکي خدای پاک سایملټینیسلی ځای په ځای استعمالی چې یو شعور دی یو علم دی. علم دا دی چې تا ته استاد دا خو ولیدي چې 2 + 2 = 4 دا علم دی. دا مې زده کړی استاد راته ویلي چې 2 + 2 = 4 دی بس دا علم دی. دا صحیح. شعور دا دی چې 2 + 2 = 3 ولې نه دی 5 ولې نه دی. دې معنی ته خپل سوچ او خپل فکر کې نو د قیامت په ورځ باندې چې دا حساب کتاب کیږي یا بحث مسلمان دا زموږ د ایمان برخه ده چې د هغې نه وروسته ژوند را روان دی د مرګ نه نو په علم باندې دونه نیول نشته دی چې په شعور به نیولي. علم ته پړ نه یې تا ته اکسس نه و تا ته انسټیټیوشنز نه و تا سره چې ډېر څه مواد نه و چې یاره تا علم حاصل کړی خو شعور خو من بحث انسان په تا کې دننه بیلډ ان دی. موږ وایو کو زمونږ په معاشره کې شعوري لیول باندې موږ دا انالیسز وکړو چې دا کار زه ښه کوم که زه بد کوم او خپل ضمیر ته هم دننه وکتل
تپوس مو وکړو چې دا کار څه ښه کوم که دا زه بد کومه دا دواړه د بده مرغه زموږ د معاشرې نه ختم دي مکمل بېګا نابل شپه موږ په یو ځای کې ناستو نو تاسو د سوالګرو دا خبره وکړه نو یو زنانه راله هغه زموږ دا ژبه یې ویله مطلب اردو نو ما هغې ملګري جیب ته لاس کړو نو ما هغه له لاس ونیسو نو ما ته یې ویل چې یاره د وختي داسې راپسې راپسې ده مې د جمعې په ورځ باندې دا بل ورځ نه ده لکه اختر دا روژې اعلان چې پې کېدو د هفتې په ورځ روژه دلته شروع کېده نو دې نه مخکې چې کوم جمعه نو په هغې کې چې مونځ وشو د خطبې نه وروسته ملا راپاڅېدو او هغه په دې سوال باندې د منسټري اف انټیریر یو احکامات بیان کړل لکه یو قسمه درېیمه خطبه وه ځکه چې دې ځای جوماتونه خو د معاشرې د اصلاح دپاره هم استعمالېږي که نه نو هغو پکې وویل چې سوال چې دی دا مکمل دا به زه د کتونکو ته م ووایم چې سوال چې دی نو دا دیوس یو کرایم کو دا یاد ساتئ چې سوال دلته کې یو کرایم تصور کیږي اوس او دا دوی باقاعده یو ډیکري ریلیز کړې ده چې سوال چې دی لکه څنګه چې غلا کرایم دی مرګ جوبله جنګ جګړه کنزل کرایم دی داسې سوال کول دلته کې جرم دی اوسو نو هغه وایي چې څوک دا سوالګری فیسیلیټیټ کړي دا د جرم کې ملوث دی د جرم کې باقاعده برخه دي نو که سوالګری نیسل کیږي او په هغې دوران کې د سوالګري له څوک پیسې ورکوي نو ته په دې جرم کې ملوث یې نو ځان به د جرم نه بچ کوئ دا خپل نوم دا به هم پاکول غواړي دا خپل چې دی نو لکه چارپیچل باندې کتل غواړي چې اخر موږ ته دا خلک ولې بد ګوري نو که چېرې موږ دا انالیسس شروع کړو شعوري طور او د دې خپل ضمیر نه هم تپوس وکړو نو زما په خیال ډېرې مسلې به حل شي ډېر زبردست بغزمین خان محترم شاه صاحب کتونکو وخت شوی دی یو لنډې دمې موږ سره اوسئ ستاسو په خدمت کې بیا حاضر یو جی کتونکو دمې نه پس پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی پروګرام دی مرحبا رمضان د بینک اف خیبر چې کوم ډایس دی په هغې باندې ولاړ یم او یقینا چې د یو درېدو مقصد دغه دی چې کوم زمونږ مسافر رونه دي په کار دا ده چې هغوی په لیګل چینلز باندې چې کوم لیګل منی ایکسچینج دي بانکس دي په هغې باندې پیسې لیږي خو د بینک اف خیبر ډېر زبردست آفر دی چې روزانه بنیاد باندې هغوی لکې ډرا کوي د چا دپاره کم کسان که تاسو په هر یو ایکسچینج باندې پیسې لیږئ په هر یو ایپ باندې لیږئ خو چې ستاسو چې چاله لیږئ ستاسو کورودانې ستاسو کشر ستاسو رور ستاسو پلار ستاسو مور ستاسو بل مینوال ستاسو ملګری هغه پیسې په اینی برانچ بینک اف خیبر کې هلته په پاکستان کې وصول کی نو دغه ستاسو چې کوم دغه دی دا به یو لکي ډرا ته د روزانه بنیاد باندې هغوی لکي ډرا کوي هغې کې مختلف انعامات دي نو یو خو لیګل چینلز یوز کوئ ولې چې کوم انلیګل چینل دي هغه مختلف موږ تاسو ته تیر وخت هم ووایي چې هغه ټیک نه دي حکومت هم چې کوم دی هغه خلاف دي قانون غیر قانوني کار دی منی ټریل هم تاسو سره نه تاسو سره د خپلو پیسو ریکارډ هم نه ستاسو نه که هغه پیسې چې وتښتولې هغه هم تاسو نشئ کلیم کولی چې تاسو سره ثبوت نه نو په لیګل چینل باندې پیسې لیږئ او یو د اوس د بینک اف خیبر د دې آفر نه فایده اوچته کوي خپلې پیسې تاسو دلته ایکسچینج ته حواله کړئ هغه ته ووایئ چې زما رور زما پلار زما ملګری دا به په بینک اف خیبر کې وصولوي هلته کې نو هلته کې د هغه لکي ډرا چې کوم دی د هغې هم پارټ جوړ شي او یقینا چې د ډېر کسانو به چې کوم دی مختلف انعامات پکې راوځي نو دلته اوورسیز چې کوم پاکستانیان دي همیشه دی چې کوم دغه دی د پیسو لیږلي چې کوم دي هغه کوشش دی کوي ریمیټنسز چې کوم دي د هغې په ذریعه باندې دی د خپل فیملی نه بلکې د ټول وطن د ملک چې کوم دی نو خدمت کوي نو دغه په کار ده چې دا ریمیټنسز په صحیح په لیګل چینل باندې مختلف ایکسچینج باندې مختلف بینکس باندې وشي او نن سبا هلته کې په بینک اف خیبر کې چې کوم دی وصول کوي نو بخ خان او بغزمین خان او محترم شاه صاحب زمونږ میلمانه چې کوم دی مونږ سره ناست دي نو څنګه وایي تاسو پیسې تاسو هم په لیګل چینل باندې لیږئ که نه په دغه باندې لیږئ په هونډی باندې لیږئ یاره جي زه خو چې دې وطن ته راغلی یم نو زما کوشش دا وي همیشه لپاره چې یاره په لیګل طریقه باندې شي ما تاسو ته وختي هغه خبره وکړه د خپلې لور مثال مې درته درکړو چې څوک بچي په یونیورسټو کې سبقونه وایي کالجونو کې نو هغوی له چې ته پیسې لیږې نو په کار دا ده چې هغه د هغې خپل یو اکاونټ یو هغه بس هغې ته میسج لاړ شي چې دی نو ما ته پیسې میلاو شي نو دې دپاره به ته لیګل چینلز استعمالې
نو دا موږ چې څومره خبرې وختي وکړي چې را څومره زموږ په دې معاشره کې کمزورۍ دي یا موږ ته دا خلک دلته بد ګوري یا بد تصور کېږي په هغه کې یو داسې ځم دی چې تاسو وګورئ نو په دې کې زیاتره زموږ خلک ملوث دی. نو زما په خیال دا اوس چې کوم دا سهولیات راوتي دي دا ډیجیټل زمانه ده نو د هغې ایلیګل کار نه دا کار ډېر سپیډي یو ساعت کې پیسې چې تاسو خپل ګاډي له پارکینګ ته راځئ که نه ستاسو پیسې رسېدلي پیسې چې دی نو لکه اخر رسېدلي کور نه ته میسج وشي چې یاره ما ته پیسې رالې. محترم شاه صاحب دا ایلیګل پیسې لیږل خو که موږ یو طرف ته د ملک د قانونو د هغې هم چې کوم دی نو موږ غیر قانوني کار کوو خو بل طرف ته زموږ دا بچي چې کوم دی چې چللیږو نو هغه هم لکه څه وخت پس خو به د هغې هم ذهن کې راځي چې یاره دا پلار خو زما چې کوم دی نو په ایلیګل طریقه باندې پیسې رالیږي که نه دغه هم لکه یو ډېر دا کوم څیزونه هغه چې بچي چې کوم دی نو خو پیرنټس فالو کوي که بالکل فالو کوي دغه څیزونو ته هم لکه خیال دا د هغوی دپاره یو نمونه شي چې پلار یو غلط کار کوي نو هغه زامن بیا په هغه لارې کوي نو چې پلار یې په صحیح لار شي نو هغه بچي بیا چې دی فالو کوي. او بله خبره چې دا ده چې په ریټ کې هم دومره فرق نشته دی که په غیر قانوني لیږئ که په قانوني لیږئ نو د قانوني او د غیر قانوني ریټ په خوا کې ګیپ ډېر زیات و. اوس هغه شان ګیپ هم نشته نو که یو سړی پیسې لیږي او قانوني لار اختیاره کړي د خپل ضمیر ته هم ملامت نه او بینک اف خیبر چې کوم دی نو خپل بینک دی او بیا خیبر بینک خو چې دی زموږ خپل بینک دی نو د هغوی به هم ګټې زموږ هم ګټه ده خپل ضمیر ته به چې دی ملامت نه خپل ملک ته به چې خدمت وکړي نو باید ټول مسافر چې دی د بینک خیبر په لار خپل پیسې ولېږي او چې کوم دی نو د هغې چې کومه لکي ډرا ده ډیلي د هغې به هم چې کوم دی نو برخه خپلې فایدې واخلي جوړ شي. کتونکو مرحبا رمضان پروګرام دی د بینک اف خیبر چې کوم دغه دی انیشیټیو دی چې هغه روزانه په بنیاد باندې ډرا کوي نو یقینا دا خیبر نوم هم موږ وایو چې دا په سړي خوږ لګي که هغه ای وی ټي خیبر دی که هغه زموږ خیبر پښتونخوا ده که هغه بینک اف خیبر دی نو خپل بینک په چې کوم دی سپورټ کوو لیګل چینل باندې به بینک اف خیبر باندې پیسې لیږي. ښه جي تاسو رمضان دی یو زموږ اکثر چې موږ یو نو د خپل فیملی نه بغیر یو که نه دلته کې بیچلر اکثر پاتې کېږو فیملی نه وي نو د فیملی چې کوم د روجې او د رمضان چې کوم فیملی کور او بچو سره کوم ماحول وي یا یوازې په دیره کې یا یوازې خپل فلیټ کې چې یوازې پاتې کېږي که نه دې کې هم ډېر زیات فرق وي ډېر زیات کمی وي نو څنګه دغه مینیج کوئ تاسو عمر زموږ هم دلته ډېر وشو ستاسو هم وشو دې ځای کې عادت شوي خو یي حقیقت دا دی چې هغه کو هر یو ایونټ وي که هغه اختر وي که هغه روژه وي که شوقدر وي او هغه مختلف ایونټس یا کوم فیسټیولز چې ورته موږ وایو خبره کوو دا کال دی موږ سره جي السلام علیکم. هلو السلام علیکم. هرکلی ته وایو جي څوک او کوم ځای نه هم کال کړی خدیجه خبرې کوم اجمان څنګه یې تاسو اجمان ختیجه بیبي څنګه یې ښه یې ټیک ټاک یې شکر د تاسو پروګرام د مرحبا رمضان اجمان کې سویمه روژه ده زموږ خو دلته نن په دوبۍ کې نهمه روژه ده بس څنګه ستاسو روژه ده دلته هماغه اتمه روژه ده ښه غالته هم نهمه ده نهمه صحیح روژې هم ښې تېرېږي شکر د تاسو بس بغزمین خان او محترم شاه صاحب ناست دي او مرحبا رمضان شروع دی پروګرام هم خوښېږي نن زما پروګرام ډېر زیات خوښ شو ولې چې زموږ چې کم ګیسټ ناست دي بغزمان خان او محترم شاه هغه چې کوم نن خبرو کې وومن رائټس باندې او فیمیل ایجوکیشن باندې نو زما ډېر زیات خوښ شو ما ویلې چې دا مطلب خیبر ته پکار دی هر چینل ته پکار دی چې موږ وومن رائټس باندې خبرو وکړي او فیمیل ایجوکیشن باندې خبرو وکړي ولې چې دا یو داسې ټاپک دی چې دې باندې څوک خاص خبره نه کول غواړي نو دا نننی پروګرام زما ډېر زیات زړه ته ټچ شو ما ورته زه کال وکړم تاسو ته ډېره مننه وکړم ولې چې دا یو داسې ټاپک دی چې څوک پرې خبره نه کول غواړي. تاسو لکه ګوره دا پروګرام هم ځکه خوښ شو چې ستاسو خبرې وشوې که نه د فیمیل نو تاسو ایز ا فیمیل لکه خپل پیرنټس مور او پلار هغه څنګه ابزرو کړي دي او تاسو پرونه خویندو کې څه فرق شوی دی تاسو څه ایکسپیرینس دی خپل نه زموږ مطلب زموږ خو فیملی کې داسې څه نشته ما خپل پیرنټس ټول چې کوم دي که نه مطلب هغې سو ایکولي مونږ ډیل کوي خو داسې ما کتلي هم دي اورېدلي هم دي نو زیاتتر چې مطلب زه ګورم چې هغې سو چې کوم زیاتتر چې کوم څنګه چې تاسو سوال ورکولو چې سکول حوالې ته چې زوی د کوم سکول کې سبق وایي لور د کوم سکول کې سبق وایي
نو ما دا کتلی چې همیشه داسې کوي چې د زوی ایجوکیشن چې نو هایر ایجوکیشن ورکړي هغې ته داسې ښه سکول کې واچوي ګورنمنټ سکول مطلب ښه سکولونو ته چې پرایویټ سکولونو ته ښه ایجوکیشن ورکړي خو لور ایجوکیشن ټایم راشي نو هغه وایي چې دا خو په بل کور ته ځي او د دې خو څه نشته د دا او هغه نه د دې حوالې سره مطلب دا پروګرام زما هارت ته ډېر زیات ټچ شو. ډیره مننه خدیجه بیبي د کال کولو ډیرې زبردست خبرې مو کړې او ډیر یقینا موږ هم خوشحاله شو چې ستاسو نننی پیغام نننی پروګرام چې کوم دی دا ډیر ضروري و چې ستاسو خوښ شو. ډیره مننه د کال کولو. ډیره مننه. السلام علیکم. بخښه ګوره لکه زمونږ اکثر ګورو لکه زمونږ نن خو خبرې ټولې د فیمیل حوالې سره مونږ ډېرې وکړې د هغوی د ایجوکیشن حوالې سره خو داسې ګوره لکه انکریج شي خلک که نه چې کوم ویورز دي دوی هم د اجمان نه کال وکړو چې پروګرام یې خوښ شو لکه دا په زړه کې خو دا هر چا ده خو لکه دا کنوی کول او په دا لکه اپلای کول دي پکار دا دي چې موږ په خپل ځان باندې بالکل حقیقت ته ځکه خو د دنیا په کچ باندې تاسو وګورئ نو د مختلفو ورځې مناویږي هغه د اقوام متحده د لاندې هغه باقاعده اعلان شوي او د هغې مقصد هم دا وي چې په معاشره کې د هغې څیز دپاره اویرنس پیدا شي. نو فرض که کو نن 8 مارچ نه وی او نن د ښځو ورځ نه وی نو لکه په دې باندې به چا خبرې کولې که نه نو داسې مختلف د والدینو ورځ راشي یا د تعلیم ورځ راشي یا حقوق نسوان یا مختلف راشي د لیبر ورځ راشي هغې باندې اویرنس پیدا کېږي. دا نن چې کوم موږ پروګرام وکړو په دې باندې دا کومه ورځ چې تېروتې ده چې یاره دا کمې موږ د دې معاشرې نه څنګه ایستی شو نو زه او ته دا چې موږ یو ځای شو معاشره جوړو نو که زه د ځان نه شروع وکړم ته د ځان نه شروع وکړې نو دا څیز به معاشرې ته لاړ شي. نو دا ډېره ښه خبره ده او بیا خبر ټلویزیون خو ماشاءالله لکه مطلب دا یوازې داسې نه چې دا زموږ د کور چینل دی او د یوازې انټرټینمنټ لپاره نه دی بلکې د معاشرې زموږ په پښتون کلتور کې چې کومې کمزورۍ دي کوم څیزونه دي هغه چې دی د اډرس کولو کوشش کوي او په هغې کې چې کوم د بهترۍ راوستلو لپاره نو خبر ټلویزیون بالکل په دې کې ډېر ښه ښکلی کردار ادا کوي او موږ له پکار دي چې موږ هم دغه شان مختلف ایونټس باندې مختلف ایکسپرټس تاسو ته ووایو چې راغواړئ او زه موږ د دې معاشرې د اصلاح دپاره چې دی نو کوشش وشي نو ښه به شي چې دا کوم کمزوري څیزونه دي دا زموږ نه وځي. محترم شاه صاحب دغه کې چې کوم دی د مسافرۍ کې د څه د اخلې پخلې دې زده کړی دی پکوړې کولی شي سالن پخولی شي که نه چې کوم دی نو دغه کار نه دغه کې به ته فیل راشم ښه اکثر اصل کې زه خو راغلی نو فیملي ما سره تقریبا په وړاندې کال ما راوستې ده نو بغیر فیملي نه یم پاتې شوی نو ماغه د کوم دا ټاپک چې موږ وچېړه ماغه کې سره د کور ټول کارونه چې دی ماښام چې راشو تیار پرتي نو موږ د معاشري عیسوي نو بار خپل کوشش کوو چې لاس خو سره وکړو. اوس د دې پروګرام خو ګوره د دې ریزلټ دا پکار دی چې دا راتلونکي 20 ورځې نه دي د بابي سره خیر دی د کچن مچن کې ایسه ور واچو کو خو بارله میراوس له خدای پاک روغ صحت ورکړي هغه یو پروګرام پی ټي پروګرام هغه کې خبره کوله یو گاونډي لوښي انځل نو یا بل ګاونډي ورته چې لکه ته د ښځې سره لوښي انځې نو هغه ورته وایي چې ما سره چې دا کپړې روزانه انځي که ما ورسره نن لوښي وینځل که نه نو خیر کله ورسره دی چې دی نو لکه یو لاس کوي کله بل لاس اوسني ځوانانو ما شان پخوانو شانتي نه دي که نه نو د ښځو نه هم لږ شانتي هېرېږي نو خپل عیسو سره کوي که په خوښه کوي که په ناخوښه کوي خو کوي سره واره نو بس زموږ هم دغه دی څومره چې نن کېدی شي وکړو اگر چې موقع نه راکړي خو بهرحال دا موږ په لایټ ساري دی مې کټ کو دا موږ په خندا کې وي خو دا زه وایم چې زما سره په خپله دلته کې واړه نه هلس کالو یعنې کله ناکله به زموږ د فیملیز ممبر رالل چېرته نو زه به په څه کار کې د هغو سره لګیا یم نو ما ته وي چې ته د ښځې سره کار کوې نو ما به ورته دا خبره کوله چې فرض کا مثال در کوم چې زما سره انډیوال دی د لنډي کوتل زما سره انډیوال دی د ډیر اسماعیل خان زما سره انډیوال دی د بنو کوواټ زما سره انډیوال دی د هرې ځای دی هغه له چې زه خدمت کوم هغه له زه په کچن کې ودرېږم هغه له زه واشروم صفایي کوم هغه له زه چې دی نو لکه پوچه لګوم او بیا خپل کور کې ما ته ځان بد ښکاري نو ما به اکثر خپل فیملیز ته دا جواب ورکوم چېرې تاسو په دې دیره کې
د دې مختلفو ضلعو خلک چې راغونډېږئ او په یو دایره کې ناست یئ نو د خلکو خو نمبر یې د کار که نه نو تاسو ته په هغې کې خو ځان بد نه ښکاري په هغې کې زه فرض که نرس یم ډاکټر یم او شیرینګ اکوموډیشن کې اوسم نو زه خو زما چې د کار نمبر یې پای کې ما ته ځان بد نه ښکاري نو دا بد بیا ما ته ځان ته په خپل کور کې ولې ښکاري او په هغې کې څه زموږ زنانه ماشاءالله زه هم چې لکه باهمته ښځې دي مضبوطې ښځې دي او لکه مطلب دا ده چې هغه په خپله وایي چې دا نارینه چې دی نو لکه را ستړي هغوی وایي چې موږ دې له کار ور نه کړی بالکل هغوی نور خو به هر حال کو فرض که ما ورته سره چې دی نو د روژه ماتې نه مخکې دا کاغذ بچاو کو یا ما ګیلاسونه کېښودل یا ما چې دی نو دسترخوان له راوړو یا ما چې دی فروټ واړه کړل چاټ مې جوړ کړل د روژې خبره ده که نه یعنې د هغې نه د کچن نه هغه سامان راوړو جي خو بله خبره دا ده ګوره جي دا چې کوم تاسو وایي دا کلچر را روان دی زموږ د کورنۍ زموږ مشرانو کوله زمینداري بالکل غر سره به سهار جنګېده اوښ سره به جنګېده خر سره به جنګېده هغوی به چې راله ای به د زنانه نه سیوا ستړي ای به کار نو دغه وجه وه چې ای به کور کار نه کو اوس خو چې کوم دی نو محترم شاه صاحب لاړ شي او دلته پې حکومت اسانه کړې ده دا اتو ګنټو په ځای 15 ګنټې هلته کې په ایسي کې کیني نو لکه څه تکلیف نه دی نو کور کې خپل کنټریبیوشن پکار دی دغه زنانو سره فیملی سره په کچن کې د روژه ماتې د پیشمني په ټایم کې چې هغوی نور هم ډېر زیات کارونه هغوی هم عبادتونه کوي نو دغه خامخا خپل کنټریبیوشن کوئ د محترم شاه صاحب د بغزمین خان ډېره مننه د ټایم راکولو نن پروګرام ته د راتلو کتونکو دا و نننۍ ورځې مرحبا رمضان زو موږ سره نعت رسول مقبول ما ته تر بل پروګرامه پورې اجازت راکوئ د الله په امان